د 10 ورځو لپاره د نوماندو وزیرانو د معرفي کولو ځنډېدل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خریداریو کې د پراخ مالي فساد په اړه د اسنادو خپرېدل. او د عراق په شمال کې د کردانو د واک لاندې سیمو کې د خپلواکۍ لپاره ټولپوښتنه روانه ده. قدرمن لیدونکو سلام. د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1496 کال د تلې میاشتې 3 نیټه ده چې د روان میلادي کال د سپټمبر میاشتې له 25 نیټې سره برابره ده. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو معرفي کېدل د 10 ورځو لپاره وځنډېدل. ټاکل شوه چې د دوشنبې په ورځ د ولسمشر د دویم مرستیال له لوري ولسي جرګې ته تازه نوماند وزیران معرفي شي، خو حکومت له ولسي جرګې څخه غوښتي چې د محرم میاشتې تر 10 نیټې دې د وزیرانو موضوع په اجنډا کې نه شاملوي. د ولسي جرګې غړي وايي حکومت په دې کار سره ولسي جرګې ته سپکاوی کوي او د ملي یووالي حکومت مسؤلانو ترمنځ اختلاف د دې لامل شوی چې د وزیرانو معرفي کېدل وځنډېږي. منور شاه بهادري ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ خپله اجنډا د نوماند وزیرانو معرفي کېدو ته ځانګړې کړې وه او په پام کې وه چې د ولسمشر د مرستیال له لوري دغه کسان رسما هغوی ته ور وپېژندل شي. خو د وکیلانو د تمې خلاف په پارلماني چارو کې د دولت وزارت له لوري ولسي جرګې ته په استول شوي مکتوب کې غوښتنه شوې چې د وزیرانو د معرفي کولو موضوع د محرم میاشتې تر 10 نیټې پورې په اجنډا کې نه شاملوي. د خاغلو کاندید وزیرانو معرفي کول نن د مونږه اجنډا د خاغلو وزیرانو معرفی کول و، لیکن د حکومت لخوانه چې کوم مکتوب راغلی زه غلولم نسبت آمادگی های لازم تکنیکی که الا فردا تکمیل نخواهد شد معرفی ایشان به تاریخ یاد شده میسر نمی باشد. بدین وسیله احترامانه و مجددانه خواهشمندیم تا به ادامه همکاری های همیشگی خویش برنامه معرفی کاندید وزرا را از فردا به هفته آینده بعد از ختم مراسم 10 عاشورا معقول فرموده بر امتنان همه ما بفرمایید. د حکومت دغه پریکړې د ولسي جرګې د غړو غبرګون وپاروه او وکیلان وايي حکومت په دې کار سره ولسي جرګې ته سپکاوی کړی. د ولسي جرګې غړي وايي د ملي والي حکومت مسؤلان د وزیرانو د معرفي کولو په برخه کې د مسلک او پوهې پر ځای سیاسي مسایلو ته ترجیح ورکوي او د وزیرانو د معرفی کولو موضوع د هغوی ترمنځ د شته اختلاف له امله ځنډېدلې ده. ما در کمیته رؤسا که عالی ترین مرجع تصمیم گیری مجلس است تصمیم گرفتیم آجندا ساختیم که بیش از این دیگه قانون سرپرستی نقض نشه و اینا باید بیاین برای رأی اعتماد، که متاسفانه امروز حکومت نشان داد که هر تصمیمی که توسط پارلمان گرفته شود ولو منطقی باشه صلاحیت‌های قانونی پارلمان باشه اونا با او اعتراض میکنن. امروز حکومت افغانستان نشان میده که به اصل تفکیک قوا احترام نمیگذاره. امروز حکومت افغانستان ثابت ساخت که به استقلالیت نهاد به نام پارلمان احترام نداره. میپرسم آیا این سوالات چنین سوالایی که راجع به وزیرا برای ما سوال برانگیز است از کی بپرسیم؟ ای که به ولسی جرگه به احترامی از طرف حکومت صورت میگیره وکیل صاحبای محترم ای به ما و شما تعلق میگیره، به می جرگه تعلق میگیره. رئیس صاحب جمهور مملکت در صدها مورد قانون اساسی را نقض کرده و عین شکل قوانین نافذه کشور دیگر هم نقض کرده. ولی متاسفانه وقتی که ما اینجا بحث میکنیم یک تعداد وکیل صاحبا طرفداری میکنه. خود ولسی جرګې یو شمېر نور غړي ځینې وکیلان تورنوي چې د حکومت په استازیتوب نوماند وزیران ته کمپاین کوي او د مېلمستیاو لړۍ پیل کړې ده. در تلفن خود SMS گرفتیم و شما هم شاید گرفته باشین که تعداد از وکلای ما ضیافت‌ها و مهمانی را برای کاندید وزرا و وکلا ترتیب دادند. آقای زازی
در کابل داره، چهارشنبه 29 سنبوله 1396 یاسینی در اول میزان در خانه ایشان شنبه و مسلمیار رئیس مشران جرگه که اولین بار است در تاریخ در مسئله رای اعتماد مداخله می کند به عنوان رئیس مشران جرگه و همچنین آقای یار رئیس کمیسیون بودجه و مالی در تاریخ 2 میزان در هتل کانتیننتال. په ورته مهال د ولسی جرګې لومړی مرستیال د جرګې پر رئیس تور پورې کوي چې ګني د دارالانشاء په برخه کې د شته مالی فساد پر وړاندې د څېړنې مخه نیسي او اداري پلاوي ته اجازه نه ورکړي چې دغه موضوع وڅېړي. وقتی که اسناد در دست ما آمد، اسنادی که اختلاس پولی بود، در قدم اول کمیسیونای را وظیفه دادیم که در رأسش آقای زازای صاحب بود. از اونا خواهش کردیم که این موضوع اختلاس پولی که در دارالانشاء صورت گرفته امور را بررسی کنه که حتی خواهش بود که آقای سعادتی هم دایی باشه. ولی بعد از 10 روز آقای زازای پس تشریف آوردن پیش ما، رئیس پارلمان آقای ابراهیمی صاحب برشان اجازه نداده بود، گفته بود شما حق ندارین که بررسی کنین. آقای زازای صاحب 6 میتونه تایید کنه. وقتی که آمدن دوباره اجازه ندادن، گفتن که ما به هیئت اجازه نمیدیم که موضوع را بررسی کنه. در اون صورت من گرفتم اسناد روان کردم به سارنوالی. که څه هم حکومت ولسی جرګې ته د نماند وزیرانو د معرفي کېدو د ځنډ لامل نه دی په ګوته کړی، خو ویل کېږي د ملي یووالي په حکومت کې ځینې شامل لوري د ځینو نماند وزیرانو له معرفي کولو سره مخالفت لري. کابل نیوز داسې اسناد ترلاسه کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خریداریو کې پراخ مالی فساد ښیي. د دغو اسنادو له مخې د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو 1500 تبلیټونه د تدارکاتو قانون خلاف د بازار له عمومي نرخ څخه په څو چنده لوړ قیمت اخیستي دي. دغه اسناد ښیي چې تر 300 زیات کسان د اداري اصلاحاتو له قانوني پروسې پرته په لوړو معاشونو د دغه کمیسیون په لویو پوستونو کې په دندو ګمارل شوي دي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په چارو کې حکومت پراخه مداخله کوي. تازه دغه کمیسیون په اړه کابل نیوز داسې اسناد موندلي چې د یاد کمیسیون په تخنیکی خریداریو کې پراخ مالی فساد ښیي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې راتلونکو ټاکنو ته د تخنیکی چمتووالي په هدف 1500 ټابلیټونه چې د هر ټابلیټ قیمت په عام بازار کې له 11.5 تر 12,000 افغانیو تثبیت شوی، د ولسمشر د حکم او د تدارکاتو قانون د 22 او 24 ماده خلاف په 40,000 افغانۍ پی ټابلیټ اخیستل شوی. حال دا چې کمیسیون ته د ټکنالوژیکي وسایلو د پلورنځیو له لوري د یادو ټابلیټونو له 11.5 تر 12,000 افغانیو ثابت نرخونه هم ورکړل شوي وو. دی خریداری کړي دانه په 40,000 وخت یې اخیستي دي د 40,000 هم د محاسبې د دې اسناد د دې اسناد دغه تسلیم شوي د راوړي درست، مګر هم په بازار کې قیمت د 11,000 نه تر 12,000 افغانیو پورې دی. د یو منبع لمسی موبایل جمشید موبایل د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه ترلاسه شوي اسناد ښیي چې تر 300 زیات کارکونکي چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون له لوري د ګمارنې قانوني پروسه نه ده طی کړې، د ځانګړو حکمونو په اساس له ټیټو څوکیو په لوړو پوسټونو مقرر شوي دي. دغه اسناد ښیي چې عبدالرحمن د قربان محمد زوی د رنګمالۍ له بحث څخه د 15,950 افغانیو میاشتني معاش په بدل کې د لوژیستیک مدیر په توګه مقرر شوی دی. موضوع ده چې دلته هغه د اداري دی د خلک مقرروي ټول ګوري دلته نوشته دي به اساس حکم 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 حکم. هلته خو نادری دی نوې هغه دی چې هلته خلک امتحان باید ورکړي، اسناد هغه کې هلته خلک بیکاره دي په زرګونو کسان هغه ګرځي. دی په کوم صلاحیت دغه سوونو نفر مقرروي په کوم صلاحیت باندې او ماشونه ډیر جالب دي. په داسې حال کې چې د اسناد د کمیسیون په چارو کې د ارګ مداخله هم تثبیتوي، د ولسی جرګې اداري هیئت غړي وایي چې ولسمشر اشرف غنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون له کمشنرانو استعفا ویخسته او د نوموړي تر په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره د همکارۍ په بدل کې له وکیلانو سره د ولسی جرګې پر راتلونکو ټاکنو کې د بریالیتوب ژمنې کوي. رئیس ابی جمهور اعظمی اشخاص افرادی که در کمیسیون کار میکنن اعظمی کمیشنرها از همگیشان استعفای بدون تاریخ گرفته. وکیل صاحبا خوب بشنوید و به اونا فرمایش میده که در انتخابات آینده کی باید وکیل شه و کی نه.
حتی معلوماتی دارم که یکی از اقارب نزدیک آقای رئیس جمهور که کاکایش است در کارت پروان دفتر گرفتن، وکیل صاحبا را دعوت میکنن، به اونا میگن که من شما را در لیست آینده وکالت میارم ولی شما کتمان کار شوید. اعضای خود کمیسیون انتخابات بالای یک دیگه خود اعتماد نداره. وقتی اعضای کمیسیون انتخابات بالای خود اعتماد و باور ندارن، ما چطور میتونیم، مردم افغانستان چطور میتونه که با وجودی که تاریخ تلخ گذشته انتخابات ها را جناب رئیس چشیدیم، ما چطور میتونیم که بالایشان اعتماد کنیم؟ د انتخاباتو او د شکایتو د کمیسیونونو غړي د یو شفافي پروسې له لارې ټاکل شوي دي. رئیس جمهور په هیڅ ډول د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه نه کوي او بل هیڅ کس ته هم د دې اجازه نه ورکوي چې د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري د مالي فساد په اړه د اسناد داسې مهال خپریږي چې تر دې وړاندې دغه کمیسیون یو شمېر کمشنرانو خبر ورکړی وو چې ټاکنو ته د چمتووالي او خریداریو په اړه تصمیم له کمیسیون د باندې نیول کیږي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ ملي شورا د خلکو ستونزو ته د رسیدګۍ په برخه کې پاتې بولي. د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ د ملي شورا کړنو په تړاو په 4 میاشتني راپور کې وایي چې ملي شورا د تیرو کلونو په پرتله د قوانینو په تصویب او د حکومت له کړنو د نظارت په برخه کې جدي شوی، خو د ماکلینو ستونزو ته د رسیدګۍ په برخه کې پاتې راغلي. خو په ورته مهال د ملي شورا یو شمېر غړي هغه نیوکې ردوي چې ټول وکیلان دې په خپلو چارو کې پاتې راغلي وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د 14مې تقنینی دورې د دوهم امتیازي کال د لومړۍ روبې کړنو راپور خپور کړ. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د ملي شورا 14م دور د تیرو کلونو په پرتله د قوانینو په تصویب او د حکومت له کړنو د نظارت په برخه کې جدي شوی. دوی وایي ملي شورا ته په 14 اجلاسو کې 12 د قوانینو طرحې او 12 نړیوال حقوق لیکونه استول شوي چې یو شمېر یې تصویب او ځینې یې رد شوي دي. خو فیفا وایي هغه څېړنې چې د دوی بنسټ کړي ښیي چې ملي شورا د خپلو ماکلینو ستونزو ته د رسیدګي په برخه کې پاتې راغلي. این گزارش هم که از یعنی 2 ربع اول سال 1396 است. فیفا یافته‌های خود در بخش‌های مختلف یعنی در میزه کارکرد پارلمان کشور یعنی نمایندگی و قانونگذاری و بالاخره نظارت از عملکردهای دولت. پارلمان در اجلاس 13 بر تناسب در مقایسه با اجلاس 12 در بحث نظارت از اعمال حکومت و در بحث قانونگذاری عملکرد بهتری داشته، اما در بحث نمایندگی از مردم متاسفانه عملکرد بهتر نداشته. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ په وینا د ولسی جرګې غړو لا امتیازي وخت نه په استفاده په عمومي ناستو کې ډېری تمرکز په امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو کړی. بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وایي چې د نورو کلونو په پرتله د دواړو خونو غړي له حکومت څخه د نظارت په برخه کې جدي دي، خو هغه نیوکې ردوي چې ټول وکیلان په خپلو چارو کې ناکام دي. دا وظیفه د هر وکیل د قانون اساسي ورکړی چې نظارت د حکومت له کړنو نه د قانون تصویب ده او ښه نمایندګي له خلکو نه. ښه نمایندګي معنا ده چې باید له خلکو سره ملاقاتونه وکړي، خو هغه د هر وکیل پورې تړلی چې هغه که غواړي په آینده کې یا غواړي خپل ملت ته خدمت وکړي یا د خپلو خلکو غږ واوري، یا خدا د حکومت کې موږ په اجرایي قوې کې یا مثال په قضایي قوې کې په بعضې ادارو کې مشکلات چې موږ هغه نورمال یا عادي کار یا عریضه می هغوی البته وخت نه ورکوي، په هفتو ځنډي مجبور دي هغه خپل غږ تر وکیلانو خپل راورسي ترڅو موږ د دوی رایز د ادارو ته وسو. موږ په هر ورځ څومره مصروفیت چې د خپل موکلینو سره لرو دومره د بل چا سره نه لرو. موږ په کور کې او که په شورا کې موږ کله که د جلسو ته راشو او که کمیسیونونو ته ځو نو هلته موږ خپل موکلین لرو، د هغو مشکلو سره په هر ورځ مخامخ یو. دا د فیفا دغه کوم هغه چې کړی دی ما په فکر دغه سم نه دی. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ داسې مهال ملي شورا د ماکلینو ستونزو ته د رسیدګي په برخه کې پاتې بولي چې له دې وړاندې هم یو شمېر څېړنیزو بنسټونو هم ورته څرګندونې کړې وې. د حکومت اجرایه رئیس په یو شمېر وزارتونو کې د پروژو پر ځنډېدو نیوکه کوي. عبدالله د وزیرانو شورا ناستې ته ویل چې په ځینو ادارو کې د جزئي مسایلو پر سر پروژې د کلونو لپاره ځنډېدلې چې دا کار نور د زغملو نه دی. بل پلوه اجرایه رئیس وایي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې هندوستان ته سفر وکړي او هلته به د افغانستان، هندوستان او امریکا په 3 اړخیزه سوداګریزه ناسته کې ګډون وکړي.
د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په یو شمېر وزارتونو کې د پروژو پر نه عملي کېدو او ځنډېدو نیوکه کوي. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا غونډه کې خبرې کولې ویل په یو شمېر وزارتونو کې له کلونو راهیسې پروژې ځنډېدلې چې د دې کار دوام نور ورته د زغملو نه دی. نوموړی د کابینې له وزیرانو غواړي څو د دغو پروژو د عملي کېدو لپاره هڅې چټکې کړي. بعضی پروژه هاست که دیده میشه چندین سال معطل باقی مانده به خاطر یک مسئله جزئی، در حالی که او بر مردم بسیار اهمیت داره. به صورت کل در تمام افغانستان همینطور است. تر دې مخکې هم داسې راپورونه خپاره شول چې د اوبو او برېښنا وزارت یو پروژه د کابینې د یو وزیر له امله تر یوه کاله وځنډول شوه. بل پلو د حکومت اجرایي رئیس وایي چې ټاکل شوي په نږدې ورځو کې هندوستان هیواد ته سفر ولري او هلته به د افغانستان، هندوستان او امریکا په درې اړخیزه سوداګریزه غونډه کې ګډون وکړي. عبدالله وایي چې په دې سفر کې به له هندي او امریکایي چارواکو سره دوه اړخیزې ناستې ولري او په دې سفر کې به له ده سره 200 افغان سوداګر هم ملتیا کوي. در روزهای آینده سفری به کشور هندوستان هم داریم که در اینجا بیشتر تمرکز سفر روی مسائل تجارت و سرمایه گذاری است بین افغانستان، هندوستان و ایالات متحده امریکا که سرمایه گذارا از هر سه کشور در این کنفرانس شرکت میکنند و در پلوی از او ملاقات‌های دو جانبه داریم با مقامات کشور هندوستان. د حکومت اجرایي رئیس چې تېره ورځ کندهار ولایت ته سفر کړی و وویل چې په دې ولایت کې یو شمېر پروژې باید عملي شي. عبدالله وایي سره له دې چې کندهار ولایت ډیورنډ کرښې ته نږدې دی او د کرښې له هغې غاړې وخت ناوخت ستونزې جوړېږي، خو د کندهار ولایت امنیت د قناعت وړ دی. کابل د څښاک پاکو اوبو د کموالي له جدي بحران سره مخ کیدونکی دی. د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د کابل د اوبو سرچینې د وچېدو په حال کې دي او ښایي تر 5 راتلونکو کلونو پورې ډېری دغه سرچینې وچې شي. خو له دې اندېښنو سره حکومت د کابل د سطحي اوبو د مهارولو لپاره د شاتوت او اروز بندونو له جوړېدو خبر ورکوي. د هیواد د 4 آبي زونونو په منځ کې پلازمینه کابل تر ټولو ډیر د څښاک پاکو اوبو د کموالي له ګواښ سره مخ دی. د ترسره شوو څېړنو له مخې په تېرو 12 کلونو کې د دوامداره وچکالۍ له امله د کابل د اوبو سطحه نږدې 22 متره ټیټه شوې او د دې ګڼ شمېر ښار د 4مې کارتې او درلمان په څېر سیمې تر ټولو زیات د اوبو له کموالي سره مخ دي. دلته د اوبو او برېښنا وزیر د همدې موضوع په تړاو جوړه شوې غونډه کې ټینګار کوي چې کابل د پاکو اوبو له جدي کموالي له ګواښ مخ دی. نوموړی وایي که په راتلونکو 5 کلونو کې 40 سلنه د ځمکې لاندې اوبو مصرف او بیرته جذب نشي، ښایي د خوږو اوبو ځای ترشی اوبو ونیسي. حال بحران شروع شده، بحران ادامه داره، ولی در 5 سال بعد بحران جدیتر میشه. 5 سال بعد در وقت مثال زدم این بود که ترس ما از شروع اثرات زیست محیطی استفاده از آب‌های زیرزمینی شروع بشه. تا حال ما با اثرات زیست محیطی هنوز مواجه نشدیم، فقط با کمبود آب مواجه شدیم. اثرات زیست محیطی چی است؟ او که هرگاه ما بیشتر از 40% از آب‌های تجدیدپذیر استفاده کنیم، قبلا هم گفتم که ظرف آب از بین میره، زمین نشست میکنه، دیگه آب نفوذ نمیکنه در زیر زمین. وقتی آب نفوذ نکرد در زیر زمین، دیگه آب زیرزمینی در شهر کابل ما بسیار کم داریم، اونجا که اثر زیست محیطی شروع شده. له ځمکې لاندې د اوبو له سرچینو څخه ډېره استفاده، دوامداره وچکالي او د ځمکې د سر اوبو د مهار لپاره د بندونو نشتوالی هغه عوامل بلل کېږي چې د دې ښار نږدې 6 میلیونه وګړي د پاکو اوبو د کموالي له ګواښ سره مخ کړي. خو د دې ننګونې پر وړاندې د حکومت برنامې څه دي؟ چارواکي د کابل د سطحي اوبو د مهارولو لپاره د شاتوت او اروز بندونو له جوړېدو خبر ورکوي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار وایي چې حکومت په دې اړه اوږدمهاله پلانونه لري. بند شاه و عروسه که کار از او جریان داره از سالهای قبل، مجددا سال گذشته حدود 2 سال با تعطیلی مواجه بودیم و مجددا سال گذشته شروع شد و دوم برنامه‌ریزی برای احداث بند شاتوت، کار مطالعات تفصیلی بند سال گذشته به پایان رسید. ما امسال در بودجه سال 96 او را گنجاندیم. کول اشمتخان را پس فعال کنیم. کول اشمتخان یک وسیله بسیار عالی برای چارج هوای زیرزمینی ما بود. امروز از خاطر ترسبات او قدر چارج که میداد و ندارد. ما نوعی را مطالعات شروع کردیم، شاید بتانیم در وقت سیلاب حتی هوای کابل، دریای کابل
به کول حشمت خان برسانیم. که څه هم حکومت د اوبو د ممکنه کموالي په اړه له یو لړ پلانونو خبر ورکوي، خو د کارپوهانو په وینا ښکاري چې دغه پلانونه په لنډ مهال کې د عملي کېدو وړ نه دي او په کابل کې د څښاک پاکو اوبو کموالی به د دې ښار اوسیدونکي د فقر او بیکارۍ ترڅنګ له بلې جدي ننګونې سره هم مخ کړي. په ارزګان کې د ټولو تړل شوو روغتونونو له ډلې مرکزي روغتون بیرته پرانستل شو. په دې ولایت کې روغتیایي کارکوونکو ته د وسلوالو طالبانو ګواښونو له امله ټول 58 روغتونونه له تېرې یوې اونۍ راپدې خوا تړل شوي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي هڅه کوي چې پاتې روغتونونه او روغتیایي مرکزونه بیرته پرانستل شي. بلخوا ناروغان له وسلوالو مخالفانو غواړي چې د عامو خلکو پر وړاندې عامه خدمات بند نه کړي. زموږ ټول تخنیکي او سي همکارانو نو هغوی وویل چې شفاخانه د اصلا د طب مسلک او طبابت یو بېپرې مسلک ده او شفاخانه باید د ټولو په خدمت کې هغه د ټول د ولس لپاره ده. ژر تر ژره شفاخانه خلاصه کړي او شفاخانه باید فعال چې دوی باید چې دغه څه چې ورور سره کښېني خپل مابینځ کې انتفاق راولي، په خپل مابینځ کې چې یو خبر یې هغه د خپله سره خلاص شي. د ننګرهار ترانسپورت ریاست سلګونه هغه موټر درولي چې پاکستاني اسناد لري. موټر چلونکي وایي چې بار لارې له تیرو ورځو راهیسې په ننګرهار کې ولاړې دي او د ترانسپورت ریاست ترې د موټر په سر 15,000 کلداري غواړي، خو د ننګرهار ځایي چارواکي او د ترانسپورت ریاست په دې اړه څه نه وایي. د ننګرهار ترانسپورت ریاست سلګونه پاکستاني اسناد لرونکي لارې له بار ډکې ودرولې دي او کابل ته د تګ اجازه نه ورکوي. لارې چلونکي وایي د ترانسپورت مامورینو ترې تر 15,000 کلدارو بډې اخیستې او دا ځل رشوت نه ورکوي، نو ځکه یې موټرو ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. شپې کېږي دلته موږ سیمنټ بار دي او یو دو موټر کې کاټنې رومیان او د بانجانو کاټنې پکې بار دي او هغه مولاړي هغه ځای نه موږ ته مال والا زنګونه وایي مال ورک ته موږ سسو دلته دا وش پې کېږي چې ولاړ یو سیمنټ هم رابار کړي دي. مخکې چې دلته وی باغ 200 کې روپۍ اخیستلې 15,000 10,000 11,000 به چا واسو او چې په څو به رضا هغه روپۍ به اخیستلې ورکولې به دتلې به. اوس د مونږ یونین صدر حاجی عبدالرحمن صاحب هغه راوړی دا امر راوړی دا او د امر له خاطر اوس دا وش په ولاړ چې نم پریدي. دغه چلونکي وایي یو شمېر پاکستاني اسناد لرونکي موټرې چې تازه میوې سبزي او چرګانې بار کړي هغوی ته کابل ته د تګ اجازه ورکول کېږي، خو د دوی بار موټر یې ودرولي دي. ولاړ یو خارجه پلیټونه دي اوس پیسې چې ورکو پیسو په واجب مخکې پرې خودلو پیسې به 12,000 14,000 14,000 پیمانه بل پیرما خسته ما پیسو په واجب پرې خودلو او چې اوس پیسې به باندې سي او مشران په خبر سول نو اوس موټر پیسوم نه پرېږدي او روان دي چرګانو ډاکسن روان دي چرګانو انوګان روان دي کیلو موټر روان دي سبزي روانه ده درګر روانه ده هغه ته مونږ کېدل نه ترانسپورت ورسي پرچا ورکې او زیله خیره سب د مونږ گاډي ودرولې قرار داده د بستاب تکیږي چې ولاړ. هڅه مو کړې چې په دې اړه د ننګرهار د ترانسپورت ریاست نظر هم لځان سره ولرو، خو د پراخو هڅو سره سره بیا هم بریالي نشو. خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په دې اړه خبري کوي. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. د عراق په شمال کې د کردانو د واک لاندې سیمو کې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه روانه ده. د ریپورټونو له مخې د کرد پېشمرګه ځواکونو په ګډون میلیونونو کردانو په دې ټول پوښتنه کې رایې کارولې دي. د دې ټول پوښتنې پایلې به تر راتلونکو 3 ورځو اعلان شي. بغداد، تهران، دمشق، انقرې، ملګرو ملتونو او ګڼو نورو خواو له دې کبله دې ټول پوښتنې ته مخالفت کړی چې د دوی په وینا منځني ختیځ کې به د کړکېچ د ډېرېدو لامل شي. د عراق د شمال د کردستان د کورواکي سیمې خلکو له سیمه ییز او نړیوال مخالفت سره سره د خپلواکۍ لپاره په ترسره کیدونکي ټول پوښتنه کې برخه اخیستې ده. له ایران او ترکیې سره پر پوله د عراق د موصل، اربیل او کرکوک ولایتونو کردانو چې د عراق له 15 تر 13 سلنې نفوذ جوړوي او د مسعود برزاني په مشرۍ د سیمه ییز حکومت لخوا اداره کیږي، په دې ټول پوښتنه کې رایې کارولې دي.
بخوی کردستان دا نوی دولت با چې مونږ پرې موافقه کړې ده پر خپل ځانګړي تابعیت فدرالیزم، پلورالېزم، ګڼ کلتوري اصل او دیموکراسۍ ولاړ وي. په خوشنۍ سره په عراق کې زموږ اوسنی دولت فرقه‌یي دولت دی. یان جیانی سربستی و سربخویی که څه هم بغداد، ایران او ترکیه د عراقي کردانو له دې ټول پوښتنې سره مخالفت کړی، خو برزاني د دوی مخالفت بې مورده بولي. مونږ د ترکیې له دې نظر سره چې دا ټول پوښتنه خپل ملي امنیت ته خطر بولي موافق نه یو. مونږ د هغوی امنیت ته ګواښ نه یو. مونږ په تیرو 25 کالونو کې ترکیه او نورو ګاونډیو ته ثابته کړې چې مونږ ګواښ نه بلکې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د هغوی ملګري یو. هغه پر بغداد تور ولګاوه چې ګواکې کردان له خپلو حقونو بې برخې کړي او سپکاوی ورته کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وړاندې له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره په تلیفوني خبرو کې د کردستان له خپلواکۍ سره مخالفت کړی و. دواړه هیوادونه چې عراق کې د کردانو له کورواکي سیمې سره پوله لري، د خپلواکۍ لپاره د خپلو کردانو له مبارزې سره مخامخ دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې سوریه کې د داعش پر خلاف جنګیږي په دوو جلا جلا بریدونو کې د 13 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 84 کسان وژلي دي. د سرچینې په حواله د بریدونه په 13 مارچ میاشت کې روقې ته نږدې پر یوه ښوونځي او یو پلورنځي شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د دغه بریدونو په تړاو په خپور کړي راپور کې ویلي چې امریکایي ځواکونو د دغه بریدونو پر مهال د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هیڅ ډول احتیاط نه دی کړی. سرچینه زیاتوي چې د بریدونو پر مهال سیمه کې د جنګیالي هم موجودو، خو د نړیوال بشري قانون له مخې باید د وسلوال لپاره ملکي خلک په نښه نشي. انګلا میرکل د آلمان په پارلماني ټاکنو کې د اکثریت په ګټلو سره د 4م ځل لپاره صدراعظمه وټاکل شوه، خو د هغې د مسیحي دیموکرات ګوند په مشرۍ محافظه کار ائتلاف په دغو ټاکنو کې په تیرو 70 کلونو کې تر ټولو ناوړه پایلې ترلاسه کړي دي. میرکل د نوي ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره له بېلابېلو ګوندونو سره خبرې پیل کړي، خو د هغې د ائتلاف مخکیني ملګري سوسیال دیموکراتیک ګوند بیا اپوزیسیون ته د تګ پرېکړه کړې. د جرمني سختدریځه ملتپاله AFD ګوند هم په دغو ټاکنو کې څه باندې 12 سلنه رایې خپلې کړي او په 70 کلونو کې په لومړي ځل پارلمان ته لاره موندلې ده. د دغه ګوند مرستیال د ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته ویلي چې دوی د جرمني لپاره د جلا پالیسۍ غوښتونکي دي او د بهرنیو د یرغل پر وړاندې مبارزه به مهم لومړیتوب وي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرامپ دغه هیواد ته د شمالي کوریا، وینزویلا او چاد د وګړو په ورتګ هم بندیز ولګاوه. په دې توګه دغو هیوادونو شمیر چې ټرامپ متحده ایالاتونو ته د وګړو په ورتګ بندیز لګولی 8 ته پورته شو. هغه وړاندې په کوردننه له بېلابېلو محکمو له مخالفت سره سره د ایران، لیبیا، سوریې، یمن او د سومالیا د خلکو پر ورتګ هم بندیز لګولی و. دا په داسې حال کې ده چې د لندن ښاروال صدیق خان د مسلمانانو پر خلاف د ټرامپ په څرګندونو نیوکې کړي او هغه د داعش تبلیغاتو ته ورته بللي. صدیق خان د ګارډین ورځپاڼې په کوربتوب د کارګر ګوند کنفرانس ته ویلي د ټرامپ څرګندونې له ترهګرو ډلو سره مرسته کوي چې لویدیځو هیوادونو کې مذهبي او توکمیزو اختلافاتو ته لمن ووهي. د جاپان صدراعظم پتیلې چې روانه اونۍ د دغه هیواد ولسي جرګه منحل او په دې توګه تر وخت وړاندې ټاکنو ته لار پرانیزي. هغه ویلي د ګامې ځینو مهمو کورنیو ستونزو ته د حل لارې د موندلو او د شمالي کوریا پر وړاندې لا سخت دریځ ته د پیاوړي ملاتړ د جلبولو لپاره پورته کوي. ابې چې له 5 کلونو راهیسې په واک کې دی، یو خبري کنفرانس ته ویلي ولسي جرګه به د راتلونکې پنجشنبې په ورځ منحل کړي. هغه د شمالي کوریا پر وړاندې د سخت دریځ له کبله د خپلو خلکو منځ کې د یو قاطع مشر په توګه محبوبیت موندلی او دا محبوبیت د اپوزیسیون لخوا پر نوموړي د خپلوۍ پالنې له کبله کیدونکې نیوکې تر سیوري لاندې راوستې دي. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. له ملتیا مو مننه. تاسو ته ښه وخت.